کله چې دی زهريلا ځناور اخري لکه مثلا لړم، مار، مچۍ، ډنبره وغیره د هغې دپاره د سورة الشعراء آیات نمبر 130 وإذا بتشتم بتشتم جبارین که دا آیات مبارک دا کومه طریقه درته هیمه هم په دې طریقې سره ووایې نو الله جل جلاله به د هغې زهر ختم کی. زموږ عزتمندو دا وظیفه خصوصا د ستاسو دپاره ده، لیکن د دې وظیفې نه به تاسو غلطه پیدا نه اخلئ. دا کم دم درته ښیمه دا دم دا خصوصا هم ستاسو دپاره مې راوړی دی، په غلطه پیدا به ترې نه اخلئ. مقصد دا دی چې یو کس دی او هغه زهریله ځناور وخوړو او تالی راوستو، ته به د هغه سره بیه نه کې که دونه پیسې راکې نو زه د باندې دم اچوم او که پیسې نه راکې نو زه د باندې دم نه اچوم. هلکه هغه به مجبوره وي، نو داسې حالات به نه کوئ. بل د دې دم تاسو ته مکمل اجازت اوس در کوم دله دا ډېر زبردست دم دی. دا دم چې ما له خم یو داسې مریض راشي چې مار خوړلی، لړم خوړلی، مچۍ، ډنبرې، نو زه چې دا کومه طریقه درته ښیم همدغې طریقې سره دغه رنګې تاسو دا دم واچوئ نو هغه ته به رب العالمین یو روغ صحت ورکړي او دا ستاسو په کار هم راتلی شي. لکه ته په یو شاړ ځای کې روانې او په شاړه کې تا چېرته کې اچانک دغه راوځي لړم او تا وخوري، نو په هغه شاړ بیابان میدان کې بس ته چا پسې ګرځي چې ما باندې دم واچوه، یا د مار وخوري اچانک د پسې مار روزي او تا وخوري، اوس به چا پسې ګرځي چې ما باندې دم واچوه. بعضې ماران هغه انتهایي زهریلوي، د زهر انتهایي تیزي، یعنی انسان ګنټې کې دننه ختموي. اوس که تا ته دا دم یاد وي او د هغه ځای نه ګوته تو کې او دا دم ووایې چې څنګه طریقه درته ښیم په دغه طریقې سره دغه زهر به د هغه ځای نه اخواته په نور بدن کې نه خورېږي او دغلته په دغه زخم کې چې کوم ځای باندې خوړلی دغلته به دا زهر په خپله وسوځي، یعنی ختم بشي. دا داسې پاورفل دم دی او دا چې ما هم په چا باندې اچولی دی نو الله جل شانه هغې خلکو ته شفا ورکړې ده، یعنی الله جل شانه روغ کړی دی. څو ځله ما ته په خپله دغه رنګې مسله راغلی ده، ما په خپل ځان باندې عمده دم اچولی دی او الله جل شانه د هغې په وجه باندې ما ته هم شفا راکړې ده. چې کله دې هم زهریله ځناور وخوري بس دغه دم وکړه، ته بیا وګوره چې الله جل جلاله په دې کې څومره لوی پاور ښودی دی. خو یو ځل یې درته بیا هم ویم چې د دې نه به ناجایز پیدا نه اخلئ. که یو کس درته راشي که د ستا دشمن د هم وي، د ستا د سر دشمن د وي، لیکن چې تا له راغلو تا ته حاجت رالو ته پې باندې دم واچوه، پیسو مطالبه به د چا نه کې. البته که یو کس دله د خپلې خوښې نه هر څونه درکړي نو هغه نه خیر دی، هغه ته نه اخله. لیکن دا ورته نه وایي چې دونه پیسې راکړې دم اچوم، که دونه نه راکړې بیا نه اچوم. دا ډېر انتهایي ظلم دی، الله به د نه بیا د دې تپوس کوي. نو راځئ د دې دم اچولو وظیفه د دې چې دا کومه طریقه ده نو هغه درته ښیم. د ټولو اول دا د سورة الشعراء آیات نمبر 130 یعنی 130 نمبر آیات. و اذا بتشتم بتشتم جبارین، کله چې د یو زهریله ځناور وخوري په کم ځای باندې خوړلی د هغه ځای نه به د ښۍ ګوته ګیر چاپېره تاوې او په یو سا باندې به 7 کرته دغه آیات مبارک ووې. و اذا بتشتم بتشتم جبارین، په یو سا باندې به 7 کرته دغه آیات مبارک ووې او د هغې نه پس به په دغه زخم باندې شف وکې یا به کف وکې. خو شف او کف په داسې کې چې د ستا د خولې د لاړو چې دا کم ذرات دي نو دغه ذرات دي په دغه زخم یعنی کم ځای باندې خوړلی چې دغه ځای باندې پروزي، که په هغې باندې کپړی یعنی په ستر باندې خوړلی وي نو د کپړې د پاسه یعنی د لرې نه به لاس دغه رنګې راتاو کې ګوته دا کم نه خوړلی هغه ځای تصور کې راول او لرې نه دا ګوته دغسې تاو که او بیا د لرې نه په هغه ځای باندې دم واچوه. دغه طریقه د دې ده. نو یو ده چې د هغه ځای نه کم ځای باندې چې دغه زهریله ځناور خوړلی نو د هغه ځای نه به لاس ګیر چاپېره تاو کې او په یو سا باندې به 7 کرته دغه چې دی آیات مبارک وي او د هغې نه پس به بیا په یو سا باندې 7 کرته
دا اوې فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت، فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت. ان شاء الله د دې عمل په برکت سره به الله جل جلاله دغه مریض ته شفا ورکړي او الله جل جلاله به وکړي. یو ډیر زیات زبردست او مفید دم مې درته وښولو. بالکل دا تاسو کولی شئ، د دې تاسو ته مکمل اجازت دی، هر څوک د دې نه مکمل جایز پیدا اخیستلی شي.